د علي قدر امیر المؤمنین د حکم پر بنسټ د زابل ولایت لپاره د نوي نومول شوي والي د معرفت مراسم ترسره شول. په دغه مراسمو کې د مرکز څخه راغلي پلاوي ترڅنګ د زابل ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ګډون کړی و. په یادو مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د دفتر رئیس وویل اسلامي نظام د امیرانو په اطاعت رامنځته شوی او موږ یې هر امر ته تابع یو. همداراز هغه د کورنیو چارو وزیر په نیابت کې نوي والي ته مبارکي وویله او د ښه خدمت دعا یې ورته وکړه. نوي والي صاحب ته د دې مسؤلیت مبارکي وایم. الله رب العزت ته ورته مبارک وګرځوي. خدای پاک دې وکړي چې دې مظلوم دردېدلي ولس هغه دردونه دوا کړي، خدمت ورته وکړي. مخکینی والي جناب حزب الله افغان صاحب ته د الله رب العزت څخه د تیرو خدمتونو د قبولیت دعا وکړو. هغه ته هم د نوي مسؤلیت مبارکي وایو. الله رب العزت دې هغه ته د نوي مسؤلیت کې برکت واچوي. یقینا کوم مسؤلیت ته چې روان دی دا ډېر لوی مسؤلیت دی. همدارنګه د زابل ولایت مرستیال والي بیا ټولو حاضرینو ته هرکلی ووایو او تغییر او تبدیل یې د اسلامي نظام یو اصل یاد کړ. همداراز هغه د پخواني والي له کړنو مننه وکړه او نوي والي ته یې د بریالۍ دندې هیله وښوده. د تیر دور خلافتونو ته سړی وګوري موږ او تاسې هم هغه پیغه نقش او قدم باندې روان یو، خو په دې باندې بیا شکر باسو چې لله الحمد هر وخت خپلو مشرانو ته مطیع اوسېدلي یو، اطاعت هم کړی ده. ورته مهال د زابل نوي والي دغه ولایت یوه تاریخي خاوره یاده کړه او تیره 20 کلنه دوره کې یې د زابل د مجاهدینو کړنې وستایلې. هغه د زابل له ولسونو او سیمه ییزو چارواکو د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې تر وروستي حده به کوشش کوي تر څو د دغې ویاړلي ولس هرې غوښتنې او ستونزې ته په وخت رسیدګي وکړي. ورونو زابل ولایت خو الحمدلله تاسو خو د مرحوم امیر المؤمنین صاحب انصار یاست، ډېره غټه قرباني دلته شوې ده. دا کې شک نه وتلی چې د جهاد کور ده او د جهاد سنګر و. 22 ولایتونو اکمالاتي لار د زابل ولایت و. الحمدلله په ډېره ښه طریقه سره د دغو مجاهدینو نصرت تاسو وکړو. د یادونې وړ ده چې د زابل پخوانی والي د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان پر بنسټ د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی.